کوي او په څنګ کې که په څنګ کې منظور پښتون دای پاکستانی دی او پاکستان پښتون قوم سره کوي دوی سره نه کوي د دوی نه ده نه کوي دغه بیاکل خلک چې وایي چې منظور د مونږ دي خو د منظور یو ټکی وایي چې زه د افغانستان د پښتانه لپاره هم کار کوم خو متاسفانه ده نه دي همیشه وایي زه د پاکستان نه د پښتنو حق غواړم د پاکستان په آیین او قانون کې د دې خبره خو هغه کله کړې نه ده بالکل وایس اف کاناډا دغلته د جنبوش یو کس و هغه بیچاره راغی او بیرته لاړ مدیر هغه ځي او راځي زما په خیال جنبوش ځي او راځي په خپله کوزیږي مهربانی اگر کدام گپی دارین مهربانی بگوین আমি خوش آمدید برادر برای وقت بیتی همی چی میگه دیگه نه زیاد گپ زدی تو تاسوک دی ته کنیکټ کیږي نه نو کنیکټینګ پر راځي نت ورک سره ستون سره زما په خیال ماته ښکاري دا کنیکشن ټایم اوټ شي بیا نو چې کنیکټ کیږي نه نو خل دې نت کمزوري خدانو دوستان مشره تا نه کې وختره د کومه سیدا مهربانی ته د افغانستان د رنګ بیرغ باندې کولې منی که دغه سوال د سوال په ځای سوال کوو زه وکم بهتره ده مشکل نه لري تل سوال وکړه دا بیرغ ته باندې کنه د شویا خو خبره هم دغه کې کنه د دې نه مخکې چې دغه ځواب درکړم په افغانستان کې څو دانې بیرغ تر اوسه تبدیل شوی تبدیل هغه یو بل بیرغ صحیح ده هغه یو بل بیرغ د داخلي په دوبۍ کې په جرمني کې په هر سفارت باندې دا بیرغ لاندې دا بیرغ زه اوس کولی شم بیرونو باسم که ویډیو سره کوم ورونه کوم داسې یې راکوم که هغسې راکوم ما د دولت یو دقیقه وروره کې د تا تحصیل څومره ده ما کړی تعلیم مې کړی تقریبا څو کاله دې تعلیم کړی مخکې نه مې کړی دی بوشي مکتب مې ویلی نهه کاله کې او په دغه نهه کاله کې زه خو نه غواړم چې توهین وکړم خیر وروره کې خبره په دې کې ده چې هر کار چې موږ تاسو کوو هغه باید یو د په څنګ کې یو مطالعه باید ولرو مطالعه په دې معنا چې په یو جغرافیه کې نظام تبدیلیږي نظام سره په څنګ کې هر شی چې تبدیلیږي له بین نځي خو دلته په دنیا کې مثلا په جرمني کې یا پاکستان کې مخصوصا پاکستان کې ګوره عمران خان لاړ زندان ته خو نظام یا نظامداري له بین لاړ نه بیرغ یې پاتې شوه په افغانستان کې که موږ نظامداري وګورو د اول نه تر آخره تر ننه چې هر نظام راغلی د هغه اردوم له بینه تللی پولیس هم له بینه تللی او بیرغ هم له بینه تللی په دې معنا موږ یو شي ته وایو قانون اساسي په قانون اساسي کې دغه بیرغ د مونږ هویت یا د مونږ بیرغ په جهان کې و خو نن په دغه 4 کال کې مونږ دغه اساسي قانون نه لرو مونږ هغه جغرافیه چې د افغانستان په نوم یا دغه بیرغ د مونږ هویت یا هغه اساسي قانون چې مونږ هغه تګلارې خوده هغه نسته نو چې نسته په دې معنا چې دغه بیرغ هم شتون نه لري لکه تا غوندې کسان چې دلته راځي او وایي چې طالب خو امن ده او دلته هیڅ مشکل هم نشته او زه سرتیری یم په دې معنا چې دغه بیرغ او سپین بیرغ سره یو ده یعنی توپیر نه لري ولې توپیر نه لري ځکه دا قومي بیرغ ده قومي په دې معنا چې فقط د افغان د پښتون بیرغ ده د نور اقوام نه ده که د نور اقوام و لکه تا غوندې تا به دلته لګولی و او تا ویلي و چې نن په افغانستان کې ترورستان ژوند کوي ترورستان حکومت کوي ترورستان نظام دی هېڅ نشته ځکه ته نه منې کوم وخت چې ته نه منې مونږ تحلیل کوو تبصرې کوو په دې چې د افغانانو یا د پښتنو د طالبانو په ضد نه کوم سیاسي او نه کوم نظامي جبهه د طالبانو په مخ کې ده نو دا په دې معنا چې دغه بیرغ او سپین بیرغ دواړه یو ده او د تروریست او د طالب طرفداران دي مهرباني قربان دي شم او زه ارمان یو څه ورک ارمان یو پلیز ارمان څه ورک هغه د زیس کله افغان نه یم ارمان یو د صبر کله صبر خبره ورخه د تاړي خبره کې یو سات نه ناسل خبره وره ارمان له خبره ور حسي شو اوس خبره ور ها اوس یو خبره کومه زه نوزاده سي یو خو په ته ډیره مننه کوم تاسو دې بار تراغلی
او بل ارمانه ته چې دا کوم شاته ملي بیرغ ورته وې ته ما یو ساده سوال لیکه زه د پاکستان پښتون سره سوال کوم چې ته ورته ملي بیرغ وې ملي مطلب قومي بیرغ ورته وې نو دا ته په افغانستان کې ولې نشي لګولې په خپل کابل کې ولې نشي په افغانستان کې ولې نشي جګولې دا ستاسو قومي نشان دی که نه ولې نشي جګولې قربان دي شمه خیر ودرېږه زه اوس تاته یو خبر وکړم زنګونه مو ودرېږه لټو بخی که زه تاته د دوی اما په دې بیرغ باندې په افغانستان کې تا نه څوک مړ کوي او نه ولاکه څوک څه درته وي د ما په شخصا په کور کې اوس هم دا ملي بیرغ په افغانستان کې په ټول پار وطا کې لګېدلی بیرغ ته څوک څه نه وي یادوم بیرون په سړکونو باندې ما په خپله خلک لیدلي په ویډیوګانو کې طالبانو پسې راغلي نیولي دي او بیرغ یې باندې اغوستي ما په خپله لیدلي دي هېڅ خبر هغه ټي ټي ایل صاحب خبره په دې کې دا ځوان چې وایي چې په افغانستان کې دا ګورئ مونږ چې وایي چې فقط دغه بیرغ د پښتون افغان قوم مربوط دی د نور اقوام نه کېږي ولې او دا سرتېری راغلی او دا سرتېری وایي افغانستان کې زه هم لرم په جلال آباد کې مونږ شاهدانو په نورو ولایتو کې مونږ شاهدانو چې دغه بیرغ بیچاره ځوانان چې جي کړی او طالبانو یعنی په ځمکه او بیچارهګان تر اوسه په زندانیانو کې دي خو دغه نرتوب ته وکړه طالب ته ووایه طالب ته دغه نرتوب ته وکړه دغه غیرت وکړه دغه خپل 15,000 کلن تاریخ طالب ته وښیه دومره ورته ووایي چې دغه ملي بیرغ دی بس او اوس که زه تا ته ویم چې ته خپل نرتوب وښیه تا ما خو 20 کاله د وطن ته خدمت وکړو زه یا ناکام که ته مې هر شی بول یا تښتېدلی یا هر شی اوس ته نرشه ته لاړ شه ځانې آفرین خبره په دې کې ده چې ته به سر به کوزوي سر به کته کوي او یو د آفرین کور دې ودان همدغسې د تا مشران د تا نور ځوانان ورته ووایي چې زه ملامت رورکې هزاره تا ته وخت ورکوم تاجکه تا ته وخت ورکوم اقوام نور تا ته وخت ورکوم خو ته به وګورې لکه مزار شریف بدخشان نور ځایونو ته وګوره چې په دغه څو کالو کې په دغه 20 کالو کې دوی څومره ترقي وکړه خو دې خواته دغه بیچارهګان چې پښتون حکومت په زور حکومت هم وه دغه تباه و برباد و ځکه زه هم وظیفه مې درلوده په خوست او پکتیا کې مې وظیفه مې درلوده په هلمند بشن کې وظیفه مې درلوده خو هغه بدبختي چې دلته د خوا خواته نسب علی کل حال دغه رقم خبرې وکړئ راسئ په پلتفارمو کې او وایي چې مونږ او زمونږ مشران بدې کړی نن د دنه بعد مونږ تاسو سره یو دغه نور اقوام سره یو یو هزاره ته به وخت ورکوو یو هندۍ ته به وخت ورکوو عملی دا رقم کېږي په جرمني کې په جرمني کوم ښار کې ژوند کوي راوځه عملي زنده اوسه منای مو کوم خرپوس باندې راځه زه خپل اډې کارت تسلیموم مله د سپورټر ته رسو نسیم ګوره کېنه ماشومتوب زه دغه رقم احساساتي عمل هېڅ وخت نه کوم زه شخصا او زه پیژنم هغه کسان لکه تا غوندې علی کل حال تسلیم شي بهتره ده دغه نور دوستان ته وخت ورکوم خصوصا وطن